السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې نن په پاکستان سوپر لیګ کې د کراچي کنګز په نوم باندې کوم ټیم دا کوم کې چې ورته نن نجیب زدران لوبه ترسره کړله. دغوی اسلام آباد یونایټډ سره لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې کراچي اول بیټنګ ترسره کړه. په 100 اوورو کې 191 رنز ټارګټ اسلام آباد یونایټډ ټیم ته ورکړی او د حیرانېدلو خبره خو دغه ده چې اسلام آباد یونایټډ ټیم چې کوم ده په 19 اوور کې دغه 191 رنز ټارګټ یې ورکړی ډېر په اسانۍ سره ګټلی ده. زه به تاسو ته وایم چې د کراچۍ لپاره نن نجیب زدران خو هلته خپل کار وکړ، یعنې ډېر زبردسته بیټنګ یې نندارې ته وړاندې کړ. په 240 بالو باندې 91 مهم رنزونه د خپل ټیم لپاره کړي دي او په دغه لوبه کې نټ آوټ هم پاتې سوی. د بل طرف ته بابر اعظم 81 رنزه کړي دي او شارجیل خان بیا 25 رنزه کړي دي. خو که موږ وګورو د دوی بالرانو کې یعنې د کراچي کنګز ټیم ټول نه غټ مشکل چې کوم ده د دوی بالران داسې خاص بالران ورسره نشته دي. یو محمد عامر ده ورسره هغه هم زوړ سوی ده، چندانې بولنګ هم نه ترسره کوي. دغه نور ځوان لوبغاړي دي خو د دغوی ټیم ته چې خاص کر دی او شلوریزه ټیم چې لوبې ګټي هغوی په بالرانو باندې لوبې ګټي. د افغانستان نور احمد هم د کراچۍ ټیم کې شتون لري خو بل طرف ته هغوی بیخي موقع نه ده ورکړې. اوسه پورې چې د پاکستان سوپر لیګ کې څومره لوبې هم سوي دي، نور احمد غوندې بالر دوی هلته کېنولی ده او راسئ د دوی دغه نور بالران وګورئ چې ټول یې سم سخت ټکولي دي. چې اسلام آباد یونایټډ لپاره د نیوزیلینډ بیټسمین کولن مونرو 8 رنزه کړي دي او افتخار احمد 1 رنزه کړي دي. نو ډېره په اسانۍ سره دغه لوبه اسلام آباد یونایټډ په 8 وکټو باندې ګټلې ده چې پکې 8 بال هم پاتې سوي دي. خو بل طرف ته که موږ وګورو دوی ته به هم اوس دغه احساس سوی چې نور احمد د موږ لپاره څومره ضرور ده. امکان لري چې نور احمد ته په راتلونکې لوبه کې چانس ورکړل سي، ځکه دوی یو د خارجي لوبغاړی د سریلانکا خارجي لوبغاړی تیسارا پریرا نومیږي چې تیسارا پریرا صاحب په 2 اوورو کې 40 رنزه ورکړي دي. دا د دوی خارجي لوبغاړی ده او یو بل کیپر ده د کراچۍ په نوم باندې چې والټن نومیږي، هغه هم چندانې لوبغاړی نشته. نو نور احمد که دوی واقعا غواړي چې راتلونکې لوبې وګټي، نور احمد ډېر زیات ضرور ده. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره خپل نظر حتما شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.